کر زموږ د معاشره کې یو بدترینه وبا دا ده که دینداره دی که بېدینه دی که لمونځ په جماعت کوي که بې جماعته کوي چې کله د بل سړي سره کښېناستی د ټولو څه خوندور غیبت د دا دی چې د بزرګ غیبت وکړي د عالم غیبت وکړي د پیش امام غیبت وکړي د مولوي صاحب غیبت وکړي بس په دې باندې د دماغ تازه کېږي او په دې باندې د تسلي کېږي په دې باندې د زړه خونه کېږي حالانکه یو د عوامو غیبت دی یو د علماو د بزرګانو غیبت دی او د عوامو غیبت کې الله تعالی دومره بدي نه دی ایښی لکه د علماو د بزرګانو په غیبت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي څه وایي دا د الله اولیاء دي من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب چې زما د ولی متعلق دی خبره وکړه زما ستا سره اعلان جنګ نو د عالم غیبت د بزرګ غیبت په خدای قسم بل څه نه دي صرف الله تعالی له ځان په غېږ وروستل دي او چې کوم سړی د الله تعالی په غېږ باندې ورځي او چې کوم سړی د الله تعالی و مقابله ته ملا تړي د هغې بیا صرف آخرت الله تعالی نور تباه کوي د هغې سزا الله تعالی په دنیا کې پر حالت د زکندن باندې هم ورکوي چې پر حالت د زکندن به بزرګ هم دی صوفي به هم دی عاجي به هم دی د سپیاول والا به هم دی تاسو تجربه وکړئ چې بیا پر حالت د زکندن پر دا ژبه کلمه نه جاري کېږي ولې د عربو مشهوره مقوله ده چې لحوم العلماء مسمومه د علماو غوښې ډېرې زهریله دي ځکه د چا غیبت کول د مسلمان غوښه خوړل دي او چې تا د مسلمان بجایه د عالمو غوښه ته د بزرګو غوښه ته خوله ور واچوله بیا خو دا داسې زهریله غوښه ده چې په خدای قسم در زکندنی دا زهر ستا پر ژبه پراته دي او په زکندن کې به د دې اثر دی چې ستا پر ژبه به الله تعالی د شهادت کلمه نه جاري کوي نه یې بدنصیبه که تورژیره یې که سپین ژیره یې که مشر یې که کشر یې ټوله زندگی دی په عباداتو کې تیره که په سپیاول کې دی تیره که پر مازه باندې تیره که لیکن په خدای قسم پر زکندن د شهادت د کلمې څخه محرومه تیره شوې او چې کوم سړی د زکندن پر حالت باندې د شهادت د کلمې څخه محرومه تیره شي د هغې ابدالابد جهنم ځای دی بیا لکه د کافر چې ابدالابد جهنم ځای دی بیا د دې کوم نصیب هم ابدالابد جهنم ځای